دوه خاله دشنه، دوه پرنجو تور، دوه او دوه څلور. واه. دوه خاله دشنه، دوه پرنجو تور، دوه او دوه څلور. دوه سترګې نرګس، دوه روزې د لور، دوه او دوه څلور. واه مننه. او لږ به زو رازو خوند د مینې بیا وګوره اشنا. لږ به زو رازو خوند د مینې بیا وګوره اشنا. دوه قدمه ته، دوه زه ستا په لور، دوه او دوه څلور. اوس به چې کار وکړي او کنه مولا، اوس به چې کار وکړي او کنه مولا، تعویز کې مې ویښته د چا بند کړي دي. او زه لکه د زرو ښه سنبال ساتم، زه لکه د زرو ښه سنبال ساتم، صندوق کې مې باڼه د چا بند کړي دي. سلامونه احترامات ملګرو، سمر افریدی یم. امید دی چې روغ جوړ خوشحال به وئ او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. مرکه ده د انګازي ټي وي ادبي سیرې، او په ادبي سیرې کې را سره د پابو د سیمې یو ښه شاعر احد امین رهبر صاحب ناستی کوي. د سره به د په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو. نو د ټولو نه مخکې خو رهبر صاحب تا ته په خپل پروګرام کې ستړي مشي او بخیر راډیو وایم. ډېره زیاته مننه. اول خو زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له هم وخت راکړو او په دې دومره مصروفیاتو کې زموږ خواله راغی. ډېره مننه. ژوند څنګه روان دی؟ ژوند خو الحمدلله ډېر زیات ښه روان دی. ښه روان دی. خپله پېژنګلو لنډه شان وکړه. لنډه پېژنګلو زما دا ده چې احد امین مې نوم دی، رهبر مې تخلص دی، د پلار مې رح الله نوم دی او د پبو سیمې سره تعلق لرم. که دم لږه زیاته کړي چې تعلیمي زده کړې تر څومره تعلیمي زده کړه مې اف ای کړې 12مه پورې. ښه. د شعر اولنې اسلامو د کوم استاد نه واغېستله او څنګه دې طرف ته ادب لره راغلی؟ ادب له خو داسې راغلو چې به د سکول وختونو کې به هم پروګرامونه چې په کم کېده نو هغې له به هم د اردو شعرونه یادول. بیا په ورو ورو همدغه کیفیت روان نو بس بیا پکې پښتو ته راوړېدو. او د ټولو نه اولنی استاد چې زما و نو هغه د ډاکټر شیخ زمان تیزي پښتو ادبي جرګې عزیزالرحمن عزیز صاحب و. او د هغې نه پس بیا صابر شاه صابر صاحب سره مې هم ډېر وخت تېر کړی او واجد ودان صاحب نه مې اصلاح کړې ده. ماشاءالله. درې استادانو نه؟ بلکل. دې نه علاوه هم چې څوک زما اصلاح کول غواړي تابعدار یو. صابر شاه صابر صاحب پښتونکوټ والا ښه؟ بلکل همغه یادو. خاصو په کومو صنفونو ډېر لیک کړی؟ زیات لیک خو مې غزل باندې کړی دی او این علاوه حمد نعت او نظم هم لیکلي، خو هغه کم هم لیکلی دی او غزل مې زیات لیکلی. څومره تر اوسه به هم څومره کار کړی وي مطلب؟ نو یو کتاب خو زما 2014 کې چاپ شوی دی د نیمګړي ارمان په نوم. ماشاءالله. مننه. او د هغې نه علاوه هم اوس انشاءالله کتاب برابر دی د غزلو. دلته په پبو کې کومې هغه ادبي غونډې چې کار کوي او تاسو کومو سره تګ راتګ کوئ؟ دلته خو جرګې ماشاءالله ډېرې زیاتې. برګ پښتو ادبي جرګه ده، ډاکټر شیخ زمان تیزي پښتو ادبي جرګه ده، کامل پښتو ادبي جرګه ده او زیات چې زمونږ کومه پبو مین پب سیټي کې ده نو هغه چراټ ادبي سنګر دی چې هغې کې موږ خپل هم د هغې غړي یو او هغه زیات کار کوي الحمدلله. که دا مرته لږه زیاته کړي چې په پبو کې هغه کوم شخصیات دي چې د پښتو ادب دپاره کافي کار کړی وي؟ نو هسې خو دوست محمد کامل صاحب چې دی ټیک ته د مومندو سیمې و خو اوسېدو پبو کې نو هغه ټول یو پېژنګلی نوم دی چې تحقیق کې څومره کار کړی دی. او د هغې نه علاوه چې کوم ډاکټر شیخ زمان تیزی چې مخکې د غمجن په نوم هغه لکه تمغه امتیاز دی، لوی شخصیت دی، په افسانه او ناول کې ډېر زیات کار کړی دی او ټوله دنیا پیژني. نو پښتو کې دغه شخصیت غټ دی او الله تعالی دې برق صاحب ته ډېر ژوند ورکړي. هغه موږ سره خوا کې ډاک بیسود کلی دی. بس بالکل یو خبره داسې کوم شخصیات چې تاسو دې نه متاثره وو؟ نو شخصیات خو الحمدلله چې څومره زموږ مشران او اتلان دي نو پښتو ادب ته چې په ښه سینه او په ښه تندي باندې کار کوي ټولو نه متاثره یو. زیاتتر شاعران خپلو کې سره ډېر زیات حسد او کینه ساتي، وجه؟ نو ساتي بلکل. بسای کې بیا د چا خپل مفادي مطلبونه یا څه نورې مسلې وي، د مخکې د تلو د تګ مسلې وي. لکه موږ ډېرو کته ما 10 کاله پېښور کې تېر کړه نو منځ کې پاتې شوم نو هر څه مې ولیده نو بس دغه د مفاد او خبرې نورې څه هم نه. ټیک. مخکې څه خیال دی ادب له به نور کار څومره؟ نو انشاءالله ادب له خو کار دا دی لګیا یو کوم او انشاءالله چې تر څو پورې ژوندي کوو انشاءالله. دا نن سبا چې کوم نوی کول دی څه ویل غواړې دې په هکله دې په لیکلو دې شاعرۍ په هکله؟ نو نوی کول خو ماشاءالله د نوی کول خو دوه اړخونه دي، ښه اړخ هم شته دی، بد اړخ هم شته. د مخکې په نسبت چې مونږ وګورو نو خلک داسې خلک ما لیدلي چې به شاعر پیژندوم نه، مشاعره به هم چا نه پیژنده. او اوس داسې وخت په دې نوي کول کې داسې یو جذبه ده او داسې یو هغه هڅه پکې ده چې خلک دومره زمونږ ادب سره دغه که مخامخ که سره چې اوس خلکو مشاعره او شاعر پیژندو، کینې تر اوسه پورې چا شاعر او مشاعره نه پیژنده.
چې مشاعره تاسو سوي. په خپل ځاني په پبونه بهر هم مشاعرو له تګ راتګ کوئ که نه بس خیر په خپله سیمه کې تګ راتګ کوئ؟ زه خو کم ملګري چې ما ګوري او ما پیژني نو هغوی خو ما هم په دې پیژني چې وایي ته ډېر زیات ګرځئ نو ما نه یو ځای هم نه دی پاتې. ښه که دا راته وایي چې کلاسیک کوم شاعران دي چې تاسو ترې نه متاثره وئ؟ نو کلاسیک خو چې کومې زمونږ غټې ستنې دي لکه رحمان بابا شو، خوشحال بابا شو، حمزه بابا شو، حمید بابا شو، نو ټولو نه متاثره یو. ډېر ښه. نن سبا وخت کې ډېر زیات څوک ګوري؟ نن سبا وخت کې خو لکه زه رحمت شاه سایل صاحب هم ګورم، ممتاز صاحب هم ګورم او درویش روحان صاحب هم ګورم او رضوان الله شمال صاحب د هغه هم ګورم. دا د ینګ هلکانو کې او دې نه علاوه محمد کاروان صاحب هم ګورم. ډېره مننه، شکریه. څه به درنه اورو؟ نو بس غزل به شریک کو مینوالو سره. ارشاد جی ارشاد. غزل مطلب ده چې تلوسه ده، اندېښنه ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. واه. تلوسه ده، اندېښنه ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده، زندگی یوه جاخه ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. واه. مننه. اوس د خوښې کردارونه څو پیسو باندې خرڅېږي، اوس د خوښې کردارونه څو پیسو باندې خرڅېږي، ژوند نه جوړه یو ډرامه ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. واه. او په باطن کې زړګینه شیطانان کړي طوافونه، په باطن کې زړګینه شیطانان کړي طوافونه، په ظاهره فرښته ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. بیا وایه جی ډېر ښه. په باطن کې زړګینه شیطانان کړي طوافونه، په ظاهره فرښته ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. او نه څه اوري نه څه وایي نه څه ویني نه څه ګوري، نه څه اوري نه څه وایي نه څه ویني نه څه ګوري، بې ضمیره زمانه ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. ډېر ښکلی. او شعر دی پکې چې سمو خان وخي په بډه چې دا څه د بلا زوی دی، سمو خان وخي په بډه چې دا څه د بلا زوی دی، بیا هم صفاکاته ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. او مقطع ده چې کله خار کله صحرا کې د رهبر جنون عجب دی، کله خار کله صحرا کې د رهبر جنون عجب دی، ساړنګ دوړنګ کیسه ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. ورسې نور به درنه څه اورو؟ نور به د غزل څه شعرونه دي یا به ستاسو مینوالو ته ډالېږو چې دوه خاله دشنه، دوه پرنجو تور، دوه دوه څلور. واه. دوه خاله دشنه، دوه پرنجو تور، دوه دوه څلور، دوه سترګې نرګس، دوه روزې د لور، دوه دوه څلور. واه ډېر ښه. او دا شعر د تاسو ته ډالۍ وي چې لږ به زو راځو خوند د مینې بیا وګوره اشنا، لږ به زو راځو خوند د مینې بیا وګوره اشنا، دوه قدمه ته دوه زه ستا په لور، دوه دوه څلور. واه ډېر ښه. او شورانه چاپیر وی خوړم زه وژنې مې پیته، شورانه چاپیر وی خوړم زه وژنې مې پیته، دوه شونډې لړم دوه کمسې منګور، دوه دوه څلور. واه ډېر ښه. او زړه کې مې سوري ستا انکار اشنا نور هم کړه سیوا، زړه کې مې سوري ستا انکار اشنا نور هم کړه سیوا، دوه خو پکې وو دوه شو پکې نور، دوه دوه څلور. واه ډېر ښه رهبر صاحب. او مقطع ده چې اوس هم کړي رهبر درومي چې په لار ستا د وادو شمار، اوس هم کړي رهبر درومي چې په لار ستا د وادو شمار، دوه دوه څلور، دوه دوه څلور، دوه دوه څلور. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. رهبر صاحب مونږ لکه که وګورو د ځینې ډېر داسې شاعران مونږ ګورو چې تخلص یې په یو نامه باندې وي که نه، څه ویل غواړي دا رهبر که وګورو کیدای شي چې په پبو کې مي، نوخار کې مي، مردان کې مي، په جمرود کې هم شته یو داسې وي، نور هم وي، نو ته څه ویل غواړي دا بیا بر روان مستقبل کې څه مسله کشاله جوړه نه کړي، یو نامې سره مطلب دی چې لسو کسانو غچي وي؟ بالکل دا لکه په کار خو نه وي، خو به هر حال چې چا کې څه ټیلنټ وي او که چا څه کار وکړو مستقبل کې نو د هغه نوم به پاتې کېږي. لکه اوس که مونږ ګران بابا یاد کړو نو همدغه یو ګران بابا یادېږي. جار شم ما مقصد له ورسېدې خبرې. کینې داسې ډېر ګران تخلصونه شته او که حیران یاد کړو حیران به یو یادېږي، یا سایل صاحب که یاد کړو نو مونږ چې وو سایل صاحب عابد وګوره، فضل سبحان عابد صاحب که وګورو که نه زمونږ به ډایرکټ ذهن هغې ته ځي. یا داسې ما په خیال باندې چې د صابر شاه په نامه باندې هم کسان ډېر شته. بالکل لکه صابر تخلص خو چا خبره چې شاعرانو ډېر زیات استعمال کړی دی، نو چې چا کار کړی لکه اوس که ته صابر شاه یادې نو خلک وایي هغه چې کرن خان کلامونه ویلي هغه یو نو ډایرکټ صاحب شاه ته ځي، ولې چې هغه کار کړی دی د هغه نوم وتی دی. نو دا ښه کار دی.
نو دا لکه ښه کار خو نه دی په کار دی چې داسې تخلص سړی ځان ته کیدي چې اچانه وي او چې بیا چا ایښي وي نو بس بیا خدای که اوس نن سبا که ته سوشل میډیا باندې وګورې نو نادان دومره ډیر دي اوس لکه لسته نادان زمونږ خپل 4-5 ملګري چې دی نادان تخلص دی خو دې کې به هغه یو پاتې کېږي چې چا کار وکړو. څه پیغام ورکول غواړي اخیری کې زمونږ مینوالو ته د دې وخت پښتنو ته او د دې وخت نوي کول شاعرانو ته؟ نو زه خو اکثر پیغام چې ورکوم بس 2 ټکو کې ورکوم چې خپل هم ښه ژوند کوي بل هم ښه ژوند ته پرېږدئ. ډېره مننه رهبر صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه. ډېره زیاته مننه ستاسو هم مننه. ملګریو پروګرام ادبي سیرې چې د محترم د پبو د سیمې د احدمین رهبر صاحب په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و تاسو وکتو واورېدلو. امید دی چې خوښ شوي به مې خپلې رایې خپل قیمتي تاثرات هم زموږ سره د کمنټس بوکس په لاره باندې شریک کړئ. زموږ انګازي ټي وي د یوټیوب د لارې هم سبسکرایب کړئ او د فیسبوک د لارې هم لایک کړئ. خپل قربا سمر افریدي له د ګران میلمه رهبر صاحب سره په دې دعا سره ورکړئ رخصت چرته چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.